سلام وخت بخیر له مالال میډیا څخه وروستۍ سپورتي خبرونو ته ښه راغلاست. د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د مرکزي اسیا فوټسال سیالیو کافا په لړ کې نن له ایران سره مخ کیږي. تر دې وړاندې افغان لوبډله توانېدلې وه چې قرغیزستان لوبډلې ته 5-4 او ازبکستان ته 4-3 ماتې ورکړي. په دغه دوو بریاوو سره افغان لوبډله د سیالیو لوبډلو د نوملړ په سر کې ځای لري. د فوټسال روانې سیالۍ د جولای میاشتې په 24 پیل شوې او د همدې میاشتې تر 13 نیټې دوام کوي چې پکې د افغانستان په ګډون د ایران، ازبکستان، تاجکستان، قرغیزستان او ترکمنستان لوبډلې لوبېږي. دغه لوبې د تاجکستان په کوربتوب روانې دي. د نورستان ولایت د بدني روزنې او ورزش آمریت په لارښوونه د نورګرام ولسوالۍ په ننګراج کلي کې د 14 لوبډلو ترمنځ د ځوانانو یووالي په نوم د والیبال سیالۍ پیل شوې. په دغه سیالیو کې مامو الف، مامو ب، درین، اظهار، هیبت، لام، ننګراج الف، ننګراج ب، داکور، سندروا، پیشګر، تک ورنتا، پندکچي. د دغه سیالیو د پیل لوبه د مامو الف او درین لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. په پایله کې درین لوبډلې خپلې سیال لوبډلې ته د 2-0 میدانونو په توپیر ماته ورکړه او بریا یې خپله کړه. د پکتیکا ولایت د بدني روزنې او ورزش آمریت او فوټسال فدراسیون له لوري د نوموړي ولایت مرکز ولسوالیو او پکتیا زرمت لوبډلې په ګډون د 14 لوبډلو ترمنځ د فوټسال سیالۍ د زرمت لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. دغه سیالیو 12 ورځې دوام وکړ. پای لوبې ته د پکتیا زرمت او خرنې سرې کلا لوبډلو لار موندلې وه چې په پایله کې زرمت لوبډلې خپلې سیال لوبډلې ته د 4-1 ګولونو په توپیر ماته ورکړه او اتلولي یې خپله کړه. هیرات د نوي چې د دغه سیالیو موخه ورزش ته د ځوانانو هڅولو او همدارنګه د یادو سیالیو په پای کې غوره لوبډلو ته چمتو شوې ډالۍ ورکړل شوې. د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ اړوند کلیو د 6 لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ چې یوه میاشت وړاندې پیل شوې پرون د طوفان خراسان لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې د طوفان خراسان، شاهین قدس، ستاره ګان قدس، اتحاد قدس، انصار علی لیسي او د کوهستان جهان دوستا لوبډلې د ځوانانو د هڅونې او تر کلیو د ورزش رسونې په موخه یو له بل سره ولوبېدې. د طوفان خراسان لوبډلې د ډېرو امتیازونو په ګټلو سره د سیالیو لومړی، شاهین قدس دویم او ستارګان لوبډلې دریم مقام خپل کړ. په پای کې ګټونکو لوبډلو او غوره لوبغاړو ته کپونه، میډالونه او ډالۍ وویشل شوې. د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د 15,000 افغانیو په ارزښت د سلطان محمود غزنوي په نوم د پانکریشن کلب پرانیستل شو. دغه کلب چې په یوه وخت کې د 80 ورزشکارانو د تمرین ظرفیت لري، د پرانیستو په مراسمو کې د یاد ولایت ورزشي مسؤلینو، ورزشکارانو او قومي مشرانو ګډون کړی و. او د ارجنټاین سوپرسټار او د نړیوال جام اتل لیونل میسی د راجلبولو لپاره د سعودي عربستان لویه پروژه 2 میاشتې مخکې په ټپه درېدلې وه. د دې پروژې د ناکامۍ بېلابېل لاملونه په ګوته شوي، خو تر ټولو مهم دلیل په ریاض کې له سعودي سره د دغه لوبغاړي د مېرمنې مخالفت و. په دې اړه د ګرځندوی وزارت د اجرایوي کمیټې مشر حمید د دغې سترې پروژې د ناکامۍ اصلي لامل په ډاګه کړ او د دې لوبغاړي مېرمن یې په دې تورنه کړه. د پاریس د ستورو په وړاندې د رونالډو ننداره پرون د پرتګالي سوپرسټار په پاریس کې د سعودي عربستان له النصر دوستانه لوبه وکړه چې له ګول پرته مساوي پای ته ورسېده.